شرازو بسم الله الرحمن الرحیم. بیټ ماپ کلر ماسک د بیټ ماپ کلر ماسک لپاره تاسو کولی شئ چې خپل یو عکس یا تصویر څه وکړئ. ما تاسو فوټوشاپ کې ویلي وو ماسک مو ویلي وو چې ماسک څه ته ویل کېږي، پردې ته ویل کېږي. د ماسک په واسطه تاسو کولی شئ یو خاص رنګ یا پټ کړئ یا یې څه رقم کړئ ښکاره یې کړئ. اوس دلته بیټ ماپ کلر ماسک که چېرې تاسو غواړئ په کورل ډرا کې یو عکس کې یو خاص رنګ په ماسک کې راولئ یا پټ کړئ، نو تاسو څه استفاده کوئ؟ د بیټ ماپ کلر ماسک استفاده کوئ. د مثال په ډول دغه عکس زه لرم، راځم پر دې باندې بیټ ماپ کلر ماسک راخلاصوم. اوس په دې کې تاسو اول د وار دوه انتخاب درکوي. هایډ کلر یو خاص رنګ پټوي، او که شو کلر یو خاص رنګ ښکاره کوي نو ټوله پټوي. کوم شو کلر انتخاب کړی وي یو خاص رنګ ښکاره کېږي نو ټوله پټېږي، او کوم هایډ کلر انتخاب کړی وو یو خاص رنګ څه به کېږي پټېږي. اوس نو کوم رنګ پټوي؟ زه هم هایډ رنګ پټوم. نو اول د وار تاسو رنګ ورته انتخابوي. د مثال په ډول په اول خانه کې زه ورته وایم چې همدغه شین رنګ څه وکړه پټ یې. اوس دې پټ سو نه دې پټ سوی. نو دلته به تاسو انټنسټي څه وکړئ، ورته زیاته وکړئ انټنسټي څونه فیصدي سره 10% پټ کړم. چې کله تاسو ورباندې اپلای کړئ هغه رنګ به 100% پټ کړي 10%. یا ورته وایم چې انټنسټي زه غواړم چې نور هم زیاته کړم، ورته وایم چې نه 50% ورکړي، هغه رنګ یې 100% ورکړي، نه 50 هایډ کړي پټ کړي. یا 100% که غواړئ چې ورکړي کړي، زموږ هماغه رنګ به 100% ورکړي 100%. اوس بیا هم دلته یو بل سپین رنګ هم شته، زه غواړم دا سپین رنګ هم 100% پټ کړم. نو راځم دوهمې خانې ته غواړم چې بل رنګ هم څه وکړم پټ کړم. نو کوم رنګ؟ تاسو د خپل رنګ ورته انتخابوي، او یا هم د ایډراپر په واسطه هماغه رنګ د امیج څخه انتخابوي. چې انتخاب مو کوئ 100% پټوي یا فیصدي ورته انتخاب کړئ، اپلای کړئ، هماغه رنګ به څه پوسي پټ بس. سر مو خلاص. نو دا د بیټ ماپ کلر ماسک وظیفه چې تاسو کولی شئ په یو بیټ ماپ په یو عکس کې یو خاص رنګ څه وکړئ هایډ کړئ، او یو خاص رنګ ښکاره کړئ، او نور ټول څه وکړئ پټ کړئ. پسې بریک لینک او اپډیټ فرام لینک. بریک لینک او اپډیټ فرام لینک څه وځي؟ په دې کې موږ یو بل ځان فکر کوم په ویو مینیو کې کوم چیرې پرې شوه. دلته ګورئ کله چې تاسو کنټرول آی امپورټ وهئ، څه شی وهئ؟ امپورټ. یو عکس تاسو امپورټوئ. د مثال په ډول د پکچر مینیو څخه زه راځم په پکچرز څخه دغه یو عکس راوړم. کوم عکس راباسو؟ دلته به یو عکس انتخاب کړو. د مثال په ډول زه د پکچر څخه هم دغه عکس راوړم، د بهینس په نامه سره یو پنجي عکس دی. اوس امپورټ په دې بغل کې یو کوچنی اپشن لري، همدغه اپشن چې راخلاص کړو دلته امپورټ از ایکسټرنلی لینکډ امیج. دی داسې د هغه بهر د کوم ځای څخه راوړم د هغه ځای څخه موږ د لینک په شکل راوړم. څه په شکل راوړم؟ د لینک په شکل. اوس دغه عکس دی د کوم ځای څخه چې موږ راوړی دی دغه سره د څه لري؟ لینک لري. اوس که چیرې تاسو لینک ګټه دا ده که چیرې تاسو راسئ په هغه اصلي عکس کې کوم تغیر راولئ. د مثال په ډول راځم په همدې عکس کې تغیر راولم، دی څه به کوم؟ ایډیټوم یې. چې کله زه ایډیټ کوم د مثال په ډول په دې کې راځم په داسې تیز سره رنګ کې داسې یو پولیګان مې څه وکړئ ترسیم کړئ. اوس همدغه پولیګان چې ما ترسیم کړئ کنټرول ایس دا ډاکومنټ ثبتوم. اوس دلته تغیر پکښې راغلی، نو په کولډا کې تغیر پکښې راغلی نه دی راغلی. نو دلته بیټ ماپ مینیو کې وایي اپډیټ فرام لینک. د کوم ځای څخه دی لینک دی د هغه څخه دی څه وکړه اپډیټ یې کړم. چې کله اپډیټ کړو هماغه تغیر په دې کې هم څه پوسي اپلای بس. او بریک لینک د دې د مابین کوم لینک دی هغه څه وکړه کټ یې کړه، هغه لینک به څه پوسي د مابین څخه. اوس دی د هغه اصلي عکس سره هېڅ لینک نه لري، هېڅ ارتباط نه لري. نو دا د اپډیټ فرام لینک او بریک فرام لینک وظیفه. پسې کویک ټریس. کویک ټریس کله چې تاسو یو امیج ولرئ دا ستاسو امیج ګوره ټریس معنا تعقیبول. دغه کوچنیان چې اکثر وخت د یو کتابچې څخه یو رسامي کاپي کوي، بیا سپینه ورقه راواخلي پنسل باندې هغه ځای څه وکړي هغه تیز رنګونه ټول څه وکړي پنسل باندې رسم کړي، بیا هغه ته خاص رنګونه وکړي. اوس دلته کویک ټریس یا ټریسینګ هم په همدې شکل ټریس خپله همدې ته ویل کېږي. اوس د کویک ټریس چې کله تاسو ورباندې اپلای کړئ ستاسو کوم امیج انتخاب کړي د هغه کوم ځای چې رنګونه وه هغه اتوماتیک ډول تاسو ته جلا جلا شیپونه یا جلا جلا یو رسامي غوندې څه ځینې جوړي شکل ځینې جوړوي. اوس ګوره زموږ هماغه عکس داسې یو رسامي غوندې شکل ځینې جوړ کړي. څه شکل ځینې جوړ کړي؟ رسامي. کویک ټریس ګوره هغه ټوله زولې څه وکړه تعقیب یې کړل، رنګونه یې تعقیب کړله، د هغو څخه یې موږ ته داسې یو رسامي غوندې شکل څه وکړي د جوړه کړي. د هغه زموږ د امیج څخه یو رسامي راته جوړه کړل. دا د چې وظیفه وه د کویک ټریس وظیفه وه. د هغه څخه رالاندې پسې سنټر لاین ټریس. په سنټر لاین ټریس کې بیا ستاسو دغه امیج یوازې بارډرز ټریسي چې ټریسي یې نور پر هغه باندې دی کار نه کوي، یا په مثال اسټریشن په شکل ټریسي. دغه رقم په کویک ټریس کې هم تاسو د لوګو په شکل د کلیپ آرټ په شکل په کوم شکل تاسو ټریسوئ په هر شکل تاسو غواړئ. په مثال لاین آرټ د لاینو په شکل چې تاسو یو شی جوړوئ. اوس دلې تاسو لاین آرټ د خپل امیج باندې اپلای کوئ، دلې وربته معلومیږي ګوره دا ستاسو امیج په دې شکل سره څه پوسي ټریس بسي، هغه امیج به هغه زولې به تعقیب سي، بیا تاسو ورباندې اپلای کوئ، هغه به څه پوسي ورباندې اپلای کوي. یا د لوګو په شکل سره ستاسو دغه امیج د لوګو په شکل باندې څه به کوي ټریسي یې پر هغه باندې بیا تاسو کولی شئ ټریسینګ ورباندې اپلای کوئ. یا د مثال په ډول سنټر لاین ټریس ورباندې اپلای کوئ. دغه ټریسینګ صرف د ستاسو د رسامي هغه کوم رنګونه چې دي هغه د ټریسي په یو نوې بڼه باندې. اوس د مثال په ډول سنټر لاین موږ ویلو چې یوازې د بارډر یا د لاینو په شکل ټریسي. اوس کله زه اوکې کړم دغه زموږ چې کوم فایل درلود ډاکومنټ درلود
هغه کوم رنګونه چې مختلف پکې کوي هغه موږ ته د لاینو په شکل سره څه وکړل ټریس کړل هغه کې به تاسو کولای په خپل خوښه دغه پیټو ته په خپل خوښه رنګونه او نور اپلیکیشن باندې اپلای دا چې وظیفه وا ټریسینګ وظیفه هغه نو کویک ټریس سنټرلاین ټریس آوټلاین ټریس کې بیا تاسو مختلف ډولونه لري دغه څخه وروسته پسې افیکټونه موږ لرو افیکټونه ټول تاسو کورنۍ کار تاسو ګوري فوټوشاپ کې موږ دا افیکټونه ویلي وه صرف افیکټ په واسطه تاسو کولی شئ چې په امیج کې مختلف افیکټونه څه په باندې اپلای کړي مختلف افیکټونه تاسو لرئ بیټ ماپ را خلاصوئ 3D افیکټونه لرو د مثال په ډول په 3D افیکټ کې بیمباس دی بیول لرو کرو لرو روټیشن لرو پر مثال پیج کرل لرم پیج کرل کور باندې اپلای کړو دا زموږ تصویر دا رقم دا یو کونج څه پکې کته کم کونج کته وي یو کونج کته وي د رستا کونج کته وي چپا کونج کته وي بیا دغه رنگونه او ترانسپرنسي او هغه اندازه او انتخاب وکړئ کوي زموږ پر ایمیج باندې به هماغه کس اپلای افیکټ اپلای شي یا د مثال په ډول په بلر کټګوري کې زه ورته غواړم چې دې ته پر دې باندې ګاشن بلر یا موشن بلر باندې اپلای کوم موشن بلر په کومه زاویه باندې یا په څونه اندازه سره موشن بلر باندې اپلای کوي اوکې کې تاسو پر هغه ایمیج باندې به هماغه ابجیکټ یا هماغه افیکټ په څه پوسټ باندې اپلای بس نو دا ټول افیکټونه تاسو فوټوشاپ کې وری ولې پر دې باندې تاسو بحث وکړئ نو دا بیټ ماپ نه ترم دې ځای پورې نو ورسره دې ځای پورې